بسم الله الرحمن الرحیم. راځي مسورته پنځه کې نن لورو شیپس ترازمو فکچر پای ته ورسول سي دي یو له صرف دی آنلاین فکچر د لارې کول چې آنلاین عکسونه راوړي چې انټرنیټ موجود دی بس ټرای اگین وي کول چې انټرنیټ کاروان او ورک اپلاین ساس په کمپیوټر سره عکسونه اخلي. اوس راځو یو شیپ راوړو شیپ تاسو کلیک وکړئ دا ټول د شیپ ډولونه دي. هر شیپ شکل چې تاسو استفاده کوئ مثلا زه رالم دا شیپ انتخاب کړئ د دې سره بیا فارمټ منیو فعال کیږي ډرایوینګ ټولز فارمټ سره اوس د شیپ سره اول لرو انسرټ شیپس د دې لارې ته کول چې شیپ راوړي شکل راوړي دا شکل په کار مثلا غواړي چې بل شکل هم راوړي دلته د کلیک وکړئ کوم شیپ په کار سره اوس راځي لاسه ډراو کرسمه هغه شیپ رالیکم اوس د شیپ باندې کلیک کوم فارمټ دا ټول شیپ ډولونه دي یو بده کې بل صرف لرو ټیکس باکس په ټیکس باکس بیا تاسو لیکنه کولای شئ چې کلمه انتخاب کړئ اوس بده کې لیکنه کوم صحیح شو لیکنه مو کړل د دې بیا د ټیکس باکس بیا ګټه دا ده اوس د لیکنې ستار زیش یې به دا ورکه شوول شي کله هغه سپیسیفیک لیکنه خو نه شول کېږي ارزه نه سوړل اوس دا زه ډول داسې تاړم تاسو لري په دا چاپخانه مثلا یا نور د خپل مملکت په دا کوم چې په دا ډول خو ته مازه ورتوار کې بار پر اواز بغل باندې راځي ارزه چې مشول په ټیکس باکس اوس شیپ مراوي دلته کلیک کوم فارمټ د دې شیپ په جوړښت کې تغیر راوستل نو ایډیټ شیپ باندې به کلیک وکړئ اول خو دا د چین شیپ دا شیپ تغیرول بل شیپ دا به کلیک وکړئ کوم شیپ ته تغیر دا شیپ هغه ډول را لیکنه دا شیپ په کار نو غواړي چې بل شیپ ته به تغیر کړي اوس راځم مثلا دا شیپ هغه شیپ را لیکنه یو خدای دا غږ نقطه ونی دا چې کله کلیک کړل چې په کلیک ورونی اوس دا داسې پراخول ګوره داسې شکل زم جوړیږي کې ځین کام کې بیا داسې جام دا شیپ له روزل کلیک وکړئ دا شیپ بیا داسې په دې ډول کېږي داسې کومول زیاتول هر شیپ کولای شي بل د دې په جوړښت کې تغیر راوستل خپل په خاصه وارستل اوس دا شیپ دی مثلا زه رالم دا شیپ په تغیر کوم بل شیپ ته د دې پر ځای دا شیپ راولم اوس غواړم چې تغیر پکې راځي یو خدای چې دا منظم تغیر پکې راځي وګورئ ته غواړې خپل په خاصه جوړ کړي نو څنګه وکړئ دلته کلیک وکړئ راوځي ایډیټ پوینټس دلته کلیک وکړئ ایډیټ پوینټس وګورئ د دې جوړښت دغسې دی شي نور ته هم دا شیپ دغسې کا مثلا زه راځم د سیف شیپ ځای جوړوم اوس راسي انټر اوس شیپ ځای جوړ کولی شي بل کوم اشاره کوم چې ځای جوړوي اوس راځم دا شیپ بدلوم بل شیپ ته مثلا دا شیپ ګوره په دا ډول یو خو دغه دی چې په دا ډول راځي صحیح غواړئ چې د په نقطو کې تغیر وکړئ ایډیټ فایلز داسې شیپ ځین جوړوم انټر ورغه شیپ ځین بل لرو ریراوټ کنیکټرز دا ریراوټ کنیکټر ته کار نه کوي صحیح یو تاسو په ایکسل کې عملي ریراوټ کنیکټر صرف دوه شیپونه تا کنیکټ کړی دي صحیح غواړي چې لاندې لارې پیدا کړي دلته کلیک کوم هلته نه راوړي وروسته وګورم اوس راځم انسرټ دلته به یو شیپ راوړي مثلا رالم دا شیپ مې راوړي راځم یو بل شیپ هم راوړم اوس دا دواړه غواړم چې سره کنیکټ کړي نو څه کوم وکړئ دلته به راسئ دلته به داسې د کنیکټر انتخاب کړئ صحیح یا دا ډول یا دا ډول اوس ول دا تور نقطې پیدا کړئ دی باندې به کلیک وکړئ داسې به راسي کنټرول زد کلیک باندې لاکوي اوس راځم دلته بیا دا بل شیپ راسي نه هغه نقطې پیدا کړئ دې سره دا اوس کنیکټ شو اوس دا شیپ چار ځای وړي بل سره کنیکټ دی ونسته هر ځای چې وړي دا شیپ سره کنیکټ اوس نو څنګه د دې شیپ لاندې لار کوم ځای دغه ځای تام لاندې لار راوړي دا دوه سره کنیکټ شي دلته به کلیک وکړئ شیپس ریراوټ کنیکټر وګورئ لاندې ځای دا اوس راوړم دا شیپ دې خاطر راوي دا اوس دا د سلیر راغلی کنیکټ شوی دی تام لاندې ځای راوړي خو دغه ځای دی دلته به کلیک وکړئ ریراوټ کنیکټرز وګورئ کنیکټ دا صرف د دې لپاره استفاده کیږي خو دا چې دی په ورډ کې کار نه کوي اوس دا شیپ ما راوړی دی انسرټ باندې به کلیک وکړم شیپ ته به راسم اوس دا کنیکټر هر ډول چې مې انتخاب ورته هغه نقطې نه راوړي
کار نه کوي. راوس فارمټ دغه څخه وروسته لرو ډراو ټکس باکس. ټکس باکس د دې لارې راوستل یا د دې لارې فرق کوي. بل د شیپ لپاره چې شته سټایلونه دي. دې شیپ ته غواړئ چې رنګ ورکړئ دا شیپ دی. دلته چې مو کلیک وکړئ دا د شیپ ډولونه دي. دا چې جوړ شوي تیمزونه دي. تیم سټایل هر سټایل چې مو ورته انتخابوئ دا یو ډول دی او بل دا چې دی پریسیټس دي. دا بیا ساده راځي وګورئ او دا بیا لږ داسې ټرانسپیرنټ راځي. لاندې بیکګراوند پس دا به بل شي کېښودل شي لږ معلومیږي. دا به زه مخته راوړم همداسې به وکړو دا یې واستوم. رنګ بیا تغییر کړم. اوس وګورئ رنګ یو رقم نه ولوېدی او اوس وګوره دا ټرانسپیرنټ ډول خو هر ډول دغه رنګ چې تاسو ورته انتخابوئ. ادر تیمز په دې کې فیلز نور ډولونه دي. دا ساده ډولونه دا ورته انتخابولی شئ. که غواړئ چې خپل په خوښه رنګ ورکړئ اوس دا شیپ ته غواړم چې رنګ ورکړم نو راوسئ شیپ پیل دا رنګونه دي. داسې رنګ ورکړئ. که دا رنګ ونس په کار راوسئ مور فیل کلرز سټنډرډ نور جوړ شوي رنګونه دي. په دې کې داسې یو رنګ تاسې په درجه باندې ورته سمولی شئ ورکړئ هغه ورته راشي. دلته کلیک کوو پکچر نو فیل دا رنګ ځنه ایسته کوي او پکچر لارې بیا کول په دې شیپ کې ته اوس غواړئ چې عکس راوړي. هر ډول شیپ چې انتخاب دی کې اوس غواړئ په دې کې عکس راوړي. فیل باندې به کلیک وکړئ پکچر باندې به کلیک وکړئ او اوس راسه ورک آفلاین که انټرنیټ څخه مو راخیستې ټرای اګین چې انټرنیټ موجود او اوس راسئ دلته عکس ورته انتخاب مثلا دا عکس ګورئ په دغه شیپ کې دننه راغلی. اوس نو دا شیپ ته څنګه کوئ غواړئ بل شیپ ته تغیر کړئ خو راځه هغه عکس پکښې دی مازې راسه د عکس تغیر کړه شیپ یې تغیر کړه. اوس دا شیپ وګورئ عکس پکښې دی هر شیپ ورته انتخابوئ هغه ورته انتخابولی شئ. په شیپ فیل کې بل لرو ګریډینټ فیل. په ګریډینټ فیل کې تاسو دلته راسئ یو رنګ انتخاب مثلا دا رنګ انتخاب کړئ او اوس راسئ دلته کلیک وکړئ ګریډینټ فیل. د هغه رنګ اړوند رنګونه یې درکړي دي خام تیز ځینې وخوا تیز ځینې ته ګورئ دی بیا د مابین تیز او خام دا ډولونه دي په ګریډینټ کې. اوس وګورئ اوس بیا صرف دغه درکوي ولې موږ په دغه ډیزاین په دغه ډول کې استفاده ځینې کړې ده د رنګ. دا شیپ به زه تغیر کړم دا مې انتخاب کړي او اوس راځم شیپ فیل ګریډینټ وګورئ دا رنګونه په دا ډول راځي په دا رنګ او مور ګریډینټ تاسې کولی شئ چې نور رنګونه ورته انتخاب کړئ لکه موږ چې عکس انتخابول دلته هم کولی شئ ګریډینټ فیل وګورئ څو رنګونه ورته راوړي. شیپ فیل به کلیک وکړو. بل لرو ټیکسچر. ټیکسچر د لارې بیا کولی شئ دا چې ته جوړ شوي ډیزاینونه دي ستا ټیکسچرونه دي ګورئ داسې یو ډول راوړي دا شیپ ته یې ورکړئ ما دلته کلیک ووهه دا ډول مور ټیکسچر کولی شئ چې خپل په خوښه یو دانه ټیکسچر ورته انتخاب کړئ. ګورئ آنلاین فایل دپاره څخه راوړي. اوس زه غواړم چې عکس راوړم خو د عکس په کوم ډول راځي خپل عکس راځي دننه ګورئ د هغه څخه وروسته لرو شیپ آوټلاین. دا بیا د شیپ چې دی آوټلاین د شاوخوا لکه موږ چې خط ته آوټلاین ورکوو او اوس زه راځم دلته آوټلاین ورکوم داسې رنګ ورته انتخابوم آوټلاین ونیسئ راغلی خو ډېر خام دی نه. اوس زه راځم دلته لږ دا پراخوالی ورته زیاتوم پراخوالی کم ګورئ پراخوالی زیات شو که دلته کلیک کوو ورته هم د دې کې یو بل سټایل راکړم دا بیا د دغه ډولونه دي هر ډول چې موږ انتخابوئ په دا رقم هغه رقم راشي. بل لرو شیپ آوټلاین ایروز. دا وګورئ کار نه کوي دا یوازې د غش سره کار کوي. دلته به راسئ غش به انتخاب کړئ او اوس به راسئ ایرو باندې به کلیک وکړئ. دا د ایرو ډولونه دي ونیسئ هر ډول چې مو غوښتي. دا ځینې وخت داسې د ډیزاین لپاره هم کارېږي. راوځو فارمټ ته دا شیپ آوټلاین. بل لرو شیپ افیکټس. دا لکه موږ تاسې لاک سره افیکټونه ول دا بیا صرف د څه لپاره دی د شیپ لپاره دی. اوس وګورئ په دې شیپ کې موږ دغه عکس راوړی د دې او د عکس هېڅ فرق نه کېږي هغه افیکټونه یې ټول هغه راکړي. دلته کلیک کوئ بس دا افیکټونه انتخابوئ روټیشن 3D ډولونه دي 3D ډول ګرځول. د هغه څخه وروسته لرو ورډ آرټ
styles دغه ډولونه تاسو مخکې هم ویل لکه تاسو په منو کې ول د عکس لپاره چې شو ده دا سټایل البته هم سته خالص دلته موږ څنګه کول لیکنه مو کړو وروسته مو دا سټایل ورته انتخابوي دلته تاسو یو ټکس باکس درکې ټکس باکس چې کله لیکنه وکړي ته مخکې د سټایل انتخاب وروسته لیکنه اوس دغه دی زه راځم دلته کلیک کوم اوس خو شپ انتخاب ګور د دې سره کار نه کوي نو څنګه وکړو دا جلا دی دلته په انزرټ کې به کلیک وکړو راټ ویني کله چې کله کلیک وکړو اوس راځي په دې کې یو سټایل انتخاب دا سټایل مو انتخاب کړئ هغه سټایل نو ورته چې مو لیکي لیکنه راځي اوس راځي فارمټ کې وګورئ دا سره پالس اوس دا وایي دا سټایل رنګ یې تغیر کړي دلته مو کلیک وکړئ دا ټول سټایل پالو لیکنه هم کولای شئ زه ګورم دا انتخاب کړئ په ټکس باکس کې دا لیکنه هر څه چې مو لیکي اوس راسو یو خدای دې چې جوړ شوی دی د څه خمیس استفاده کولای شي بلکې تاسو غواړئ خپل خوښه رنگ ورکړئ دا د دې رنگ دی څنګه دا رنگ ورکړئ بل په دې رنگ کې ګریډینټ ډول انتخاب وکړئ وګورئ چې واخوا تیز او واخوا خام بل د دې آوټلاین ته کوم نام کې د سلام کو آوټلاین هغه سره دلته کلیک کوم دا به د آوټلاین ډول لکه د موږ تاسو د شیپ سره ول دا ډول انتخاب سټایل سټایل دا سټایل ونسته اوس دا خط کوښنه دي نو په دې خطر د سره راځي مش به سایز ورته غټ کو وزوګري سیراله کړه دا غس خروسلو ټکسټ افیکټس دا به د عکس لپاره چې د خط لپاره افیکټونه دا د خط شډو ده دا تاسو مخکې ټول ویل یو سر چې پاسوي ترانسفورم اضافه شوی وګورئ ګلو شډو ریفلیکشن ګلو بیول او 3D روټیشن وګورئ کوم هغه افیکټونه فرق نه کوي یو 3D روټیشن څه کول 3D ډول ګرځول دا خط غواړم چې 3D روټیشن ورکړم صحیح نه دا ټول ډول ترانسپوز بیا څه کوي دا بیا د خط لپاره کاریږي مثلا ته یو ټاپه غواړې چې جوړه کړې دلته چې کله راغلی شیپ دې راوړئ اوس غواړې چې خط راوګرځي شاوخوا باندې نه په دې شي باندې نو څنګه وکړې رابسې په یو ټکس باکس کې به لیکنه وکړي مثلا زه لیکمه احمد شاه by English and computer learning course صحیح شو دا مې راوست دا غواړم چې په دې ټاپه مثلا ته جوړې ټاپې لپاره هم کارېږي په دا شي باندې غواړم چې شاوخوا راوګرځم نو څنګه به وکړم رابسې یو پلاغ څنګه وکړي د دې ټکس باکس وګورئ دا هم آوټلاین هم بیکګراوند لري دا دواړه به ایسته کړئ دلته به کلیک وکړئ شیپ پیل دلته به نو پیل انتخاب کړئ بیکګراوند ونیسئ ایسته شو او آوټلاین به هم ایسته کړئ دلته به راسئ نو آوټلاین اوس به راسئ په دې کې به کوم حالت انتخاب کړئ په ټکس افیکټس کې به راسئ ټرانسفورم انتخاب په دا ډول یا په دا ډول به انتخاب کړئ او اوس راسئ دا د خط اندازه لږ کمه ده د فونټ په لږ ورته غټ کړم لږ به دې خوا ته اندازه ورته زیات کړم او اوس وګورئ داسې منظمه ده په دې شکل راځي لږ به دې خوا ته دا شکل باندې راوړي ترانسفورم دې لپاره کاریږي دلته چې کله کلیک وکړئ دا د ترانسفورم ټول ډولونه دي هر ډول چې ترانسفورم کوي دا شکل په دا شکل دا رقم دا ډول دا رقم یا بیخي دا رقم هغه څخه وروسته لرو ټکس ډایرکشن د ټکس باکس کوم لیکنه کړې دا اوس په افق ډول د دې لوري غواړي چې تغیر کړي
بیا به راځي دلته به ټرانسفارم ایسته کړو دا ډول به انتخاب نو څنګه به وکړئ ټکسټ باکس به مې انتخاب کړی لږ به زه سایز ورته کم کړم اوس به راسي ټکسټ ډایرکشن تم 90 درجې وګرځوم ټول خط بیا به داسې ډول راسي بل کلیک وکړم ورته مې 280 درجې وګرځوم بیا به د دې خوا څخه خط شروع کېږي دا د خط لپاره ډولونه دي لوري طرف دي بل لورو ټکسټ ډایرکشن آپشن په دې کې هم دغه ډولونه ده دا ډول انتخاب ول دا رقم یا دا رقم اوکې ټکسټ باندې کلیک کو ټیک الاین ټکسټ دا خط چې موږ لیکل دی ګورئ د ټکسټ باکس په سر کې راغلی ته غواړې چې منځ ته راغلی نو دلته به کلیک وکړې منځ کې به راغلی دا هغه صورت کار کوي چې ټکسټ باکس غټ اوس وګورئ فاصله خو شته نه که دا زه کوچنی کړم نو بیا منځ او پای دا نه معلومېږي ځکه هغونه څخه بیا دی نیسي اوس راځم ګورئ په دې کې بیا نه راځي مابینځ او لوړ او پای اوس غواړم چې پای ته یې راولم بوټم مې پای ته راغلی بل لرو کریټ لینک د کریټ لینک لپاره تاسو کول څه اوس راځم په دې ټکسټ باکس کې به لیکنه وکړم لیکنه کوم مثلا دیش پاراګراف ټول خو په دې کې نه ځایږي ګوره 2 یا 3 پاراګراف په دې کې رااله لږ به زه سایز ورته کم کړم اوس هغه پاته لیکنه چې د ته غواړې چې په جلا ټکسټ باکس کې راولې صحیح دی د هغه لپاره به څنګه کوئ ټکسټ باکس مې راواخیستې په دې کې لیکنه سته پټه ده هغه غواړم چې په جلا ټکسټ باکس کې راولم دا ټکسټ باکس په دې خواته راوړئ راوسئ یو بل ټکسټ باکس به ډرا وکړئ رسم به یې کړئ دا به لږ لوړ خواته یوسو دا به ایستو که اوس راسه اوس هغه لیکنه چې پاته غواړم په دغه ټکسټ باکس کې راسي نو دې ټکسټ باکس په کلیک وکړئ راوسي په کریټ لینک به کلیک وکړئ اوس وګورئ داسې یو ډول د خط ډول درکړي پیالې شکل دی نه دا خط راوړل اوس کلیک وکړئ هغه لیکنه چې پاته هغه دلته راځي اوس راځي اوس خو نور هم شاید پاتې دلته به لږ کلیک وکړو زه به یو بل نوې صفحه واخلم انزرټ لینک پیج ډېرو خالي صفحه راته راکړه اوس راځم دلته کلیک کوم یو بل ټکسټ باکس راوړم ما هغه لیکنه چې پاته غواړم چې په دې ټکسټ باکس کې راوړم نو بیا به څنګه وکړئ رابسئ دغه بل ټکسټ باکس پر دې ټکسټ باکس په کلیک وکړئ اوس که پر دې ټکسټ باکس کلیک وکړئ بریک لینک دا لینک بیرته ایسته کېږي وګورئ ایسته کړئ نو څنګه به کوئ دا چې دلته راغلی پر دې باندې د دې سره بیا لینک نه جوړېږي دې سره بیرته دا لینک چې تا جوړ کړی دی هغه ایسته کېږي صحیح دی په دې ټکسټ باکس چې کله کلیک وکړئ رابسئ کریټ لینک اوس به راسئ په دې ټکسټ باکس په کلیک وکړئ ګوره چې پاته هغه دلته راځي اوس نو دې بیا ګټه څه شي ده دا ټکسټ باکس کې راغلی کنټرول ا ته راغلی یو ډیزاین درته ورکړي خط سټایل یې انتخاب کړئ نور چې هر ځای و په ټول کې به دغسې لینک دی یو بل د بل سره اوس راسئ ټول هغې سره راغلی شپ باندې به کلیک وکړو نور دا د شپ منیو پای ته ورسېدله دغه هماغه شیان چې تاسې مخکې ویلي دي د شپ سره هم دا کار کوي صرف پوزیشن او ټکسټ انتخابول لکه د عکس سره